طالبانو د افغان دولت پلاو سره له مذاکراتو انکار کړی. دولت وایي طالبان خبرونه د تیښتې بهانې ګوري. طالبانو د افغان دولت لخوا د مذاکراتو دپاره اعلان کړل شوی پلاوي سره د خبرو نه انکار کړی او دعوا یې کړې ده چې د افغان دولت لخوا اعلان کړل شوی پلاوي د ټول افغانانو خوا استازیتوب نه کوي. خو افغان حکومت د طالبانو دا دریځ بیا د مذاکراتو نه د تیښتې بهانه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې د بهانو څخه په تیریدو باید د خبرو اترو دپاره خپل پلاوی وټاکي. د خبري شبکې رایټرز د ریپورټ له مخې افغان دولت د زیارت په ورځ د طالبانو سره د مذاکراتو دپاره خپل پلاوی اعلان کړی و چې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد یې هم هرکلی کړی و. خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې ویلي چې طالبان به د دغې ډلې سره خبرې اترې نه کوي. طالبان ویان ویلي افغان دولت چې کوم پلاوی د خبرو دپاره اعلان کړی هغه امریکا سره د شوي تړون څخه سرغړونې ښایي ځکه چې ټولې خواوې په دې پلاوي رضا نه دي. هغه زیاته کړې چې د خبرو اترو دپاره باید داسې پلاوی وټاکل شي چې د ټولو افغان خواو استازیتوب پکې وي. خو په عین حال کې د ستراتیژیکو چارو دپاره د افغان ولسمشر اشرف غني صلاحکار وحید عمر د اتوار په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د افغان دولت لخوا اعلان شوی پلاوی باندې هر اړخیزې مشورې او د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. هغه ویلي په اعلان شوي پلاوي چې سیاسي مشران، دیني علما، مدني فعالان، ښځې او د ژوند د ټولو مدنو سره تړاو لرونکي خلک شامل دي. خو تا چې طالب یې نه مني نو هغوی د مذاکراتو نه د تیښتې دپاره بهانې لټوي. هغه په طالبانو غږ کړی چې د بهانو نه تیر شي او افغانستان کې یو دایمي امن دپاره باید خبرو اترو ته حاضر شي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.